بسم الله الرحمن الرحيم قرآن رب را لگلے دے قرآن برکاتی کر حاصل چاچی من لے دے قرآن. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یو سړی پوښتنه کوي چې سبا هغه موږ روژه نیسو نو د پاکستان روژه نه ده نو اوس دا روژه څنګه ده چې موږ یې نیسو نیولی سو که نیسو او په کم نیت یې نیولی سو په کم نیسو. الابتدا بتوفیق الله تعالی دغه ځای ته پام وکړئ چې سړی په هر مملکت کې اوسېږي د هغه مملکت روژه او اختر پر ده لازمه ده د هغه څه به دی خلاف نه کوي که سړي هغه د شریعت خلاف نه کړي پیدا هغه موږ په نور په بله هغه ویډیو کې پوره ویلې ده. دلته اوس دغه دی چې موږ په پاکستان کې مثلا اوسېږو یا خلک بعضې په افغانستان کې اوسېږي یا بعضې په سعودي کې اوسېږي پر دغه خلکو لازمه دا ده چې د هغه مملکت سره روژه نیسي. اوس هغه ته فرض که سبا د جمعې ورځ ده د پاکستان که روژه نه سوه که د پاکستان روژه سوه خو دې پر موږ لازمه د فرض را باندې چې نیسو بیا که د هغه روژه نه سوه لیکن موږ وراولاړېږو سبا روژه نیسو نو دغه روژه چې نیسو دغه روژه شپږ رقمه راځي شپږ رقمه. اول د شپې د سره څه دا نیت وکړي تردد په نیت کې وکړي که سبا رمضان وه یعنې د روژې میاشت روژه نیسمه که سبا رمضان نه وه نیسم نو هغه چې پر راله سبا آخر چې سبا راغی دا سړی ګسه روژاتي نه ګرځي په یو رقم یعنې د ده چې ول که سبا د روژې میاشت ونیسم که نه یې نه نیسم دا تردد په نیت کې د مطلق روژه نه ده صحیح. یاو دوهم دا دی که سبا هغه د رمضان سبا د روژې میاشت و د روژې د میاشت چې نیسمه او که سبا د روژې میاشت نه وه د برات میاشت و بیا د بل واجب څه نیسم یعنې پر ما که ځای روژه ستا هغه نیسم یا پر ما کفاره روژه ستا یا پر ما نظر روژه ستا. دا یې دوه په دغه صورت کې که رمضان وه د روژې میاشت د روژې نیت یې صحیح سو او که چیرې روژه نه وه د خو د بل واجب نیت کړی دی بیا که چیرې شعبان وه نو بیا زه بل پلانی واجب نیسم کفاره نو دا بل صحیح کېږي که نه صحیح کېږي په دغه کې اختلاف دی. لیکن دلته اصح خبره دا ده چې یا د بل واجب څه نه صحیح کېږي که د دې څه ول که سبا د رمضان میاشت وه د روژې میاشت د روژې روژه نیسم که نه بل واجب نیسم نو که د روژې میاشت د روژې روژه صحیح شوله او که چیرې د روژې میاشت نه وه بیا د شعبان څخه بل واجب نه صحیح کېږي خو نفلي روژه صحیح کېږي. خو دا مکروه کارونه دي چې دا دی دا کار کوي دا ترک کوي مکروه دی په ګناه کې اخته دی ښه کار نه دی. دا یې دوه. دریم دا دی که سبا رمضان وه نو رمضان روژه نیسم او که سبا رمضان نه وه نو بیا نفلي روژه نیسم. دغه چې دی دا که چیرې سبا د رمضان و رمضان صحیح شو که سبا رمضان نه و نفلي صحیح شو لیکن دغه هم خپله په دواړو صورتو کې چې د بل واجب نیت وکړي یا د بل نفلي نیت وکړي که شعبان و په دا دواړو صورتو کې که چیرې د دغه روژه ماته که پر ده قضا نشته او دغه کارونه چې د دواړه وکړه د خپله مکروه کارونه دي مکروه درې صورته په تردد کې د نیت شوه. خلاصه یو دا دی چې سبا که رمضان و نیسم که نه یې نیسم ګسر روژه نه ده صحیح او که چیرې ولاړ شو دا وویله چې سبا که رمضان و رمضان نیسم او که شعبان و بیا توب نیسم بیا د بل واجب څه نیسم نو که شعبان و د بل واجب څه نه صحیح کېږي په نفل کې صحیح ده او که رمضان و د رمضان څه صحیح شو مکروه کار دی ښه کار نه ده. او بل دا ده که سبا رمضان و رمضان نیسم که نه و نفلي نیسم بیا تردد په دې نیت کې پاس نیت کې تردد نه دی په دې کیفیت کې دی بیا که چې رمضان و رمضان صحیح شو که رمضان نه و بل واجب صحیح شو لیکن خو مکروه کارون دغه واجب نه و بل نفل صحیح شو په نفل کې صحیح شو لیکن خو مکروه کار یې وکړي په دا دواړو صورتو کې چې سبا که رمضان و رمضان ده که بل واجب دی او یا که بل که سبا رمضان و رمضان ده که نه نفلي ده په دا دواړو صورتو کې که چیرې د ماته که پر ده قضا نشته دا مضمون شروع شوې ده دا څه خبره نه ده. دا درې خو داسې درې بیا انفرادي نیت کوي
سبا نیت کومه چې سبا د پاکستان روژه نه ده نور مملکتو نیولې ده زه ورته وایم چې سبا زه روژه نیسم خامخا د رمضان نیسم دا مکروه کار یې وکړي دا کتاب سره تشبیه وکړي ناجایز عمل یې وکړي لیکن که بیا هم ښکاره سو چې سبا د رمضان ده د رمضان میاشت روژه سیسو او که ښکاره سو چې سبا رمضان نه ده هغه د شعبان میاشت تر اوسه پورې برات نه دی وتلی نو په دغه وخت کې بیا نفلي روژه صحیح ده د خو نیت د یوازې روژه کړي سبا زه فرضي روژه نیسم هغه فرضي روژه چې کله رمضان او فرضي سیسو که رمضان نه و نفلي سیسو لیکن بیا په نیت د ګمان شروع کړي چې ماته کله پر ده باندې څوک نشته هغه قضا نشته خو اوس هم په دغه رقم نیت هم ګناهکاره دی دا سړی به ګناهکار دی نه دی دوهم په دا انفرادي کې که سبا مطلق زه د کفارې روژه نیسم سبا مطلق پر ما هغه قضایي روژه چې باندې د هغه نیسم مطلق د چا روژه نه نیسم د دغه روژه او بس د بل واجب په ما باندې د سبا هغه روژه نیسم نه د رمضان نیسم نه نفلي نیسم دام سخت مکروه دی خو بیا هم قرات تر مخکې راکښته دی خو که ښکاره سوله چې سبا رمضان د رمضان سي د اصل نه کوي او که ښکاره سوله چې شعبان دی نو اوس د بل واجب څه سي کېږي که نفلي د په دغه ځای کې اختلاف دی لیکن اصح کول دا دی چې په دغه صورت کې هم د بل فرضي څه بیا صحیح دی لیکن خو په دغه صورت کې هم دی ګناهکاره دی که سبا رمضان وه نو زه رمضان ګوره داسې سبا رمضان نه بس مطلق سبا زه بل قضایي نیسم یا کفارې روژه نیسم نو په دغه صورت کې که چې رمضان او رمضان صحیح شو که بل واجب شو که رمضان نه و د بل واجب څه صحیح ده که د نفل صحیح ده واجب څه صحیح ده لیکن خو ګناه وکړه دریم صورت په انفرادي کې دا دی چې سبا خاص نیت د چا کوم هغه د نفل نیت کوم دا څنګه دی دا خپله په دې کې اختلاف دی بعض وایي پر سبیله د ابتدا مکروه دی د مثال په توګه که یو سړی دوی درې روژې دغه نیولې څلور روژې نیولې یا د عادت سره موافق شي د عادت سره موافق دا معنی یو سړي ګرد عمر هغه د پنجشنبې او د جمعې روژه نیوله نو دا خو د قرار د جمعې روژه رااله د پنجشنبې او د جمعې روژه رااله دا ورسره ونیوله ګرد عمر یې د عادت کړی و نو بیا هغه سړي ته خو پروا نه کوي هغه ته افضل دا دی چې ونیسي او که یې دا عادت نه و چې د عادت سره دغه روژه موافقه نه سو هېڅ باسو بل وخت یې نفل نه نیوله ما درته د نفل بل وخت دار څو عمر تیر شو د زموږ خلک داسې دي په یولس میاشت کې د نفل نه ونیوله چې هغه د روژه اختر د روژې ډېر ثواب لري د عاشورا روژې ډېر ثواب لري د شعبان روژې چې وروسته ډېرې ونشي دا ثواب لري لیکن خو دا غله کولې ده او رئیس بس د انتظار دی دغه نو وایي که مفتي پوهېدی هغه سړی دی خپله چې د عادت سره موافق نه خپل دی ونه شي خو بل څوک دی امر کې تر دغه وخت چې تر ساشته پر امساک وکړي دی وایي چې نه چې اشتر روژه شي او تر دغه وروسته دی خامخا امر ورکړي چې ماته کې مینسي خامخا ماته کې مینسي نو زموږ له خود تر سبا انتظار کدی نه غواړي چې پاکستان مجلل کمیټې په پاکستان کې څه ماشام اعلان کړي اعلان کړي سبا روژه ده یا نه ده که روژه او خوا د روژه ده که نه وه نو سبا که سړی صرف نیت نفلي کوي او یا یو مبکر ولاړ چې بل څوک امر کوي د نفلي نیت وکړي دا سخته غلطي کوي سخته غلطي دا نه ده صحیح دغه بل دا مکروه کار دی دا به نه کوي بس دا روژه به نه نیسي دا پرېږدي دغه شپږ صورتونه ټول هدایې اوله هدایه د 195 تر 196 پورې په جلد اول کې راخصه ته چې وګورئ داغه رقم شامل دی محترم الله صاحب په 96 صفحه کې هغه دوم جلد تر 19 صفحه پورې راخصه داغه رقم هغه په تل قدیر الله صاحب هغه دم په دوهم جلد کې هغه په 200 یو 550 کې په دوم جلد کې راخصه دي داغه رقم بحر رایق الله صاحب هغه په 200 صفحه دوم جلد کې راخصه دي هندیم په 190 هغه دغه جلد اول کې راخصه دي ګوري دغه ځای ته چې شو دي خبرو ته مو سمدم پام شي دغه نه دغه چې چې دا ګټه صورتو ته ګوري نو سبا څنګه ته چې څوک پامر کوي چې هغه سبا روژه ونشي کله کله پاکستان نه روژه کده پاکستان روژه و نو هغه خبره نشته بس دغه ما په خبرو ګور چې خدای د ټول خلکو سر خلاص شي والله سبحانه اعلم الله دې ثواب پر مرتب چې خدای مدینه د الله د رضا لپاره والسلام